والصلاة والسلام على رسول الله. محترم ورونو، یو د درې قوانین د دنیا د دې ځمکې په دې دنیا کې د ژوند تېرولو دپاره تاسو سره شریکول غواړم. ډېر اهم قوانین دي. موږ همیشه دپاره سکون پسې ګرځېږو، راحت پسې ګرځېږو، یو پرامنه ځای پسې ګرځېږو، امن پسې ګرځېږو. په دې دنیا کې په دې زندګي کې موږ خنداګانې په پیسو باندې اخیستلی شو، د خولې خنداګانې موږ ته بل څوک راکولی شي. موږ سکون او راحت په پیسو باندې نشو اخیستلی. سکون راحت د زړه دا په بچو کې نه ده، دا په مال او دولت کې نه ده، دا په دنیوي عزت کې نه ده. یو انسان به ډېر نوم والا سړی به وي، ډېر ښه خانداني انسان به وي، هغه به د زړه نه بې ارامه وي، بې سکونه به وي. او په دنیا کې ډېرو خلکو ته د ځواني نه واخله تر مرګ حالته پورې دغسې مرض کې انسان اکثره واقع کیږي. د دې دپاره په دنیا کې درې قوانین به په تا باندې عملي کېدلی شي. درې قوانین به ته منې د دنیا، که ته پرې راځئ او که نه راځئ، دغه درې قوانین به په تا باندې تطبیقېږي. اول نمبر قانون د دنیا هغه دا دی چې د خلکو نه په امان کې نشي پاتې کېدلی، د خلکو د خبرو نه نشي خلاصېدلی. که ته هر څونه ښه علمیت ولري، که هر څونه ښه تجارت ولري، که هر څونه ښه اخلاق ولري، که هر څونه ښه شخصیت ستا، بیا به هم خلک تا پسې خبرې کوي، ته مخالفین لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلکو د خبرو نه د خلاص شوی. صحابه کرام، انبیا، نوح علیه السلام 900 کاله به اخلاق تبلیغ خلکو ته وکړ، بیا هم خلکو د امان او د خلکو د خبرو نه د خلاص شوی. لوط علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، ټول انبیا به اخلاق خلک، به اثره خلک، ښه علمیت والا، ښه شخصیت والا خلک، بیا هم د خلکو د خبرو نه د خلاص شوي. فلهذا په زندګۍ کې په دنیا کې د اوسېدلو دپاره اولنی قانون دا به په ځان باندې منې. خامخا به تا پسې خلک خبرې کوي، د خلکو خبرې به تا بې سکونه کوي، تا نه به راحت اخلي. دغه بې سکوني به د خلکو برداشت کوي. دویم قانون په دنیا کې مصیبتونه، مشقتونه، تکالیف جسمانی، ذهني، د دنیا د مؤمن دپاره سجن دی. په تا باندې غربت راشي، دا یو ذهني تکلیف په انسان باندې. ته حرامو ته نشي تللی، تا ته حدود ایښودلی شوي دي. په دنیا کې د مصیبتونو، د تکالیف دا انسان ته په مختلفو لارو باندې راځي. چا سره مال او دولت وي، بچي نافرمانوي. د چا مال او دولت هم وي، بچي هم ښه نیک صالحه وي، د هغه په کور کې نور مشکلات دي. د چا په کور کې هم مشکلات نه وي، د هغه دښمني. د چا په زندګۍ کې د هر څه وي، د چا په زندګۍ کې د هر څه، مال، دولت، بچي، خاندان، هر څه. د امت مسلمه ضعف د هغوی زړونه قرار ته نه پرېږدي، د هغوی زړونه خوشحالیو ته نه پرېږدي، د هغوی زړونه بې سکونه کړي، بې راحته کړي. دا د دنیا قانون دی. په دنیا کې اوسېدل غواړې، دغه دویم قانون به په تا باندې تطبیقېږي. یو اخري قانون چې هغه ډېر عجیب قانون دی، هغې دپاره تیاری پکار دی. هغه قانون باید چې موږ او تاسې همیشه دپاره په خپل ذهن کې یاد وساتو. هغه مرګ دی، هغه موت دی. که دا ټوله دنیا خلک راجمع شي، دا نیکان خلک، دا مالداره خلک راجمع شي، ستا سفارشات وکړي، دغه قانون د تا نه نشي خلاصولی. دا قانون به په تا باندې تطبیقېږي. بهتره خبره دا ده چې موږ او تاسو د خلکو خبرو برداشت کولو قوت، صلاحیت په ځان کې پیدا کړو. دا د خپل د ژوند یوه حصه وګڼو. دا به په موږ باندې کیږي. که زه هر څونه ښه اخلاق والا یم، که هر څونه حق پرسته یم، زه به مخالفین لرمه، زه به په منطقه کې په ملکي سطح باندې، په هره سطح باندې ما ته به څوک جاهله وایي، ما ته به څوک ناپوهه وایي، څوک به راته بد اخلاقه وایي، څوک به راته بدکرداره وایي. دا ټول د دې ژوند اصول دي، د دنیا قوانین دي. دغه قانون به په تا باندې تطبیقېږي. مصیبتونه به په تا باندې راځي، تکالیف به په تا باندې راځي. دا ټول مصیبتونه داسې په خپل لاس کې کېدی. ستاسو په ذهنونو کې چې په دې وخت کې هر څه مصیبت، هر تکلیف وي، دا په دې خپل لاس کې کېدی. خو دا ووایه چې زه به د دغه تکالیفو مقابله کومه. دا تکالیف ما ته راکړلی شوي دي، دا تکالیف زما په قسمت کې دي، دا تکالیف د دنیا قانون دی. زه به د دې تکالیفو او د دې مصیبتونو مقابله کوم. دې مصیبتونو ته زړه کلک کړئ، ځان ورته پرعزم وساتئ. چې کله هم موږ مصایبو ته، تکالیفو ته زړه کلک کړو، پرعزم یې وساتو، موږ باندې دا قوانین، دا مصیبتونه بیا ډېر په راحت سره تېرېږي. موږ ته زړه ته یو څه نه سکون میلاوېدلی شي. حتی چې چا هم د خپل مصیبتونه د الله تعالی د طرف نه، او بیا په دې خپلو مصیبتونو کې الله تعالی یو مددګار ګڼلی دی،
هغه خلکو باندې د دنیاوي مصیبتونه ډېر په اسانه سره تېرېږي. اخري قانون باید چې موږ او تاسو مرګ دپاره ځان برابر کړو. څومره ژوند به یې زمونږ، څومره پورې به موږ مال او دولت وګټو، څونه یاران دوستان به ما سره په قیامت کې مرسته وکړي. د خواږه یاران دوستان، د خپلوان، د مال او دولت دا بچي دا به ما ته څه په کار راشي؟ زه به قیامت په ورځ باندې الله تعالی مخې ته ودرېږم، د ټوله دنیا، د خواږه دنیا دا به ما ته څه په کار راشي؟ ما ته هېڅ په کار نه راځي. خپل اعمال په دې دنیا کې، په خپل ژوند کې چې انسان وکړي، دغه انسان د دې قانون نه بعد چې کوم حالت په انسان باندې را روان دی د هغې لپاره تیاری نیولی شي. فلهذا باید چې موږ او تاسو درې وړو قوانینو ته خپل ځان ثابت قدمه وساتو، خپل ځان باثبات وساتو. موږ باندې به دا درې وړه قوانین تطبیقېږي، حتما به په موږ باندې تطبیقېږي. په انبیاو باندې تطبیق شوي دي، په غټو غټو بادشاهانو تطبیق شوي دي، په علم، اخلاق، حکمت والا باندې تطبیق شوي دي. دې قوانینو نه خلاصې نشته. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.